مور پلار را پکار دی چې بچی له موبایل اغوستلو نه مخکې زمونږ ماشومان په ځای د دې د زده کړې په نورو څیزونو باندې شي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې موبایل خو مونږ ښایسته ورکړه خو ښایسته ټریننګز او تربیت ولا نه ورکوو. دا موبایل به څه دپاره استعمالوي، کله به استعمالوي او هغې باقاعده چې دا هم د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ډاکټر صاحب زما سوال دا دی چې زموږ د ځوانان په خپل سبق باندې توجه ډېره کم ورکوي او سوشل میډیا استعمال ډېر زیات کوي. ډاکټر صاحب د دې څه وجه کیدای شي؟ زما خوږه بچی ډېر ښایسته سوال دی وکړه. خو تاسو خیال کړي مونږ چې کله په روډ باندې ګاډې چلوو دا ټریفک والا مونږ ته وایي چې یاره تاسو لایسنس وښایه. نو د دې دا مطلب دی چې آیا ګاډې خو تاسو په خپلو پیسو باندې ځان له واغسته خو د ډرایوینګ هم زده کړی دی او که نه هم دې زده کړی او د زده کړې نه وروسته تاسو سره څه ثبوت شته او که نشته دی. نو که مونږ سره ډرایوینګ لایسنس نه وي نو که مونږ ډېر وایو چې مونږ له چل راځي خو هغه راله چالان راکړي نو څنګه چې خپل ګاډې روډ ته رایستولو نه مخکې مونږ ډرایوینګ زده کول ضروري دي. ګینې خپل نقصان به وکړو او د نورو خلکو نقصان به وکړو. نو دغه شانتې مور پلار را پکار دی چې بچي له موبایل اغوستلو نه مخکې د هغې دا ټریننګ او تربیت وکړي چې دا موبایل به څه دپاره استعمالوي، کله به استعمالوي او هغې باقاعده چې دا هم ګوري چې بچي تاسو په څه څیزونه زده کړه مونږ ته هم لږ ووایئ. نو بیا به انشاءالله العظیم زمونږ ماشومان همدغه سوشل میډیا د سبق دپاره هم استعمالوي. د مثال په توګه باندې کو تاسو فزیکس زده کوئ، کیمسټري زده کوئ، چې کوم مضمون هم زده کوئ، کو په پښتو کې زده کوئ، کو په اردو کې زده کوئ، کو په انګلیش کې زده کوئ، چې په کومه ژبه کې هم زده کوئ نو هغه په یوټیوب باندې اویلیبل دی. خو زمونږ ماشومان په ځای د دې د زده کړې په نورو څیزونو باندې شي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې موبایل خو مونږ ښایسته ورکړه خو ښایسته ټریننګز او تربیت ولا نه ورکوو. نو زما په خیال باندې چې ماشومانو له موبایل لاس کې ورکولو نه مخکې د هغې تربیت ورکول پکار دی. په امریکا کې یو زنانه ده هغې په دې باندې کتاب لیکلی How to raise your children in the age of Facebook. دا یې ولې لیکلی دی؟ هغې ځکه لیکلی چې د هغې ماشومانو به فیسبوک ډېر استعمالو او نیګیټیو به استعمالوي. نو هغې وایي چې څنګه را روان نسل مونږ د دې نه بچ کړو چې دا پازیټیو استعمال کړي او د زده کړې دپاره استعمال کړي. نو بیا به د دغې موبایل نه زده کړه هم کېږي او دې نه علاوه دا زده کړه به خورولې هم شي. ستاسو په عمر کې، زما په عمر کې داسې ځوانان شته چې هغه نورو خلکو ته ښودنې ښیي، نورو خلکو ته زده کړه ورښیي. دا ولې هغې د دغې موبایل صحیح استعمال کوي او ځکه چې د هغوی چا تربیت کړې وي. نو که مونږ نن غواړو چې زمونږ ځوانان دي زمونږ دا سوشل میډیا او موبایل صحیح استعمال کړي نو د موبایل اغوستو نه مخکې به د هغې صحیح تربیت کول پکار دي. انشاءالله العظیم د دې نه بیا هغې زده کړه کوي او نور خلکو باندې به هم دا ښه اثر غورځوي. ډېره مهرباني. تھینک یو سر جي. لوی ستړی شوی چې خوشحاله اوسه. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.